هغه بسوک وی چې لتانا بجانان جوړوي مخ د سرګل د کندهار دیوا شونډې د سری لکا انار دیوا مخ د سرګل د کندهار دیوا شونډې د سری لکا انار دیوا شونډې د سری لکا انار دیوا جواب دلبو یا خ جواب دلبو راک شراب دلبو یا خ جواب دلبو یا خ جواب دلبو سړه میل عشق تار پتار دیوا شونډې د سری لکا انار دیوا سرګل د کندهار دیوا شونډې د سری لکا انار دیوا شونډې د سری لکا انار دیوا پلو کا پاس لمخا لری کلاس لمخا پلو کا پاس لمخا پلو کا پاس لمخا مطلب ل عشق یو دیدا ستړي مشه قدمون لیدونکو واشنگټن ډي سي نه زه وکیل خان یم او دغه سندرې نه مخ د سرګل د کندهار دی او شونډې د سری لکه انار دی تاسو ته به د دې نه معلومه شوي چې نن د ډیوه ستوري د پروګرام میلمه څوک دی میلمه یو نه دی دوه دي میلمه د وزیرستان سره تعلق لرونکي غیور خان وزیر او د خیبر پښتونخوا صوابع سیمې سره تعلق لرونکي راشد احمد خان صاحب دی د راشد احمد خان غیور خان وزیر دغه سندرې به تاسو وړاندې کوو لومړی شروع هم د راشد دغه نوې البم چې کوم دا وخت هغه ریلیز کړي او په هغې کې ورته لوګري بنډار ویلی شوی د هغې سندرې نه شروع وکړله دا وخت را سره دواړه میلمانه غیور خان وزیر او دغه شانتې راشد احمد خان د سکایپ په لیکه باندې د پېښور نه ملګري شوي دي دواړو ته په خیر راغلی وایم ستړی مه شئ غیور او راشد خوارماشي ډیره مننه ستاسو کومه چې ډیوې ته وخت ورکوئ را سره خبرې اترې کوئ یو جهان مننه او دا راته ووایئ صوابع وزیرستان یو ځای شوي دي دا څنګه نو بس دا خو ټول پښتانه نن سبا یو شوي دي او که د سوات دي که د صوابع دي که د وزیرستان دي که د کوټې دي که د کندهار دي که جلال آباد دي نن سبا دا کمیونیکیشن دوره تېر شوی دی چې ټول یو بل ته نږدې شوي دي د انټرنیټ د لارې د موبایل د لارې نو زه ما خپل زنده یو دغه دی نور غیر وي او بالکل دا خو د صحیح خبره وکړه راشد ځکه چې پښتون یو چېرته هم دی یو دی او باید پکار ده چې یو بل سره مینه وکړي یو بل سره مطلب مرسته وکړي که هغه په موسیقي کې وي یا نور ګامونه وي اوس هم زموږ پښتانه راپاڅېدلي دي د امن دپاره یو غورځنګ هم روان دی که نه جلسې کېږي نو دا ښه خبره ده راشد بالکل نن په وزیرستان کې هم دغه شان جلسه روانه په دغې باندې هم خبرې اترې کوو تاسو په هغې کې غیور پکې ډېر فعاله هم دی خو بیا په هغې ته راځو دې وخت کې چې پوښتنه لرمه دا وخت تاسو دواړه ناست یې هنرمندان یې آرټسټان یې لومبۍ پوښتنه به هم دا وکړم په خیبر پښتونخوا کې پښتانه آرټسټان څومره یو دي څومره یو بل سره مرسته کوي یو نن سبا زه به خپل ځانګړی ویم چې زه خپل ځان په دې باندې کار هم کوم غیور صاحب هم موږ سره دی ملګری دی لکه زه به دا ویم چې نن سبا معاشي حالات دلته ډېر زیات خراب دي که نه نو په هغې وجه باندې څوک مثال که موږ دا وګورو چې په سوشل لایف باندې لا مثال دلته زموږ په موسیقۍ باندې چې کوم موږ ته چیلنجز دي کرپشن دی په موسیقۍ کې لا
مثال داسې خبر روان دي چې پای باندې اکشن د غستو ضرورت دی نو پای باندې زموږ ډیر د افسوس خبره ده چې سندرغاړي نه یو ځای کیږي بلکې ډیر غریبانان خلک دلته غوي چې رقم غدي خبرو کې پریوز موږ به خلک بین کی موږ به خلک بیان راغواړي د پښتون سیم بدالت دي نور به موږ د خپل شته دغه نه پاتې شو نو په دغه باندې موږ ډیره کمزوري به زما دوم چې ډیره بخنه غواړم خو په دې باندې زموږ فنکاران ډیر کمزوري دي بلکې داسې ایجوکیټ فنکاران هم شته داسې الکان دي چې په دې تحریک کې موږ مثال ز په خپل زما یو د کرپشن خلاف یو کیس روان دی دلته په دې کې پی کې ټول غټ یو کیس روان دی زما چې پای کې باندې موږ روغ داویم شوی دي خو پای کې ډېر آرټستان ایجوکیټ کسان داسې دي چې هغه په خپل موږ سره نه دي بیا نور خلکو ته چې یاره داسې دی لګیا دی او سباله برته مصیبت پیښ شي دا بشي نو په دې کې موږ ډېر کمزوري خو نه موږ به دغه نه بایلو خپل حوصله به نه بایلو داسې د غیر په شانتي د وحید د جگزي په شانتي داسې نور ملګري دي زموږ چې هغه موږ سره ولاړ دي او د ایجوکیټ چې کوم لکان دي نو هغه موږ سره ولاړ دي او موږ به د لپاره لګیا سټرګل کوو ټول فنکاران چې د یو ځای کوي ټول فنکاران به یو ځای کوي غیر څه ویل غواړي په دې لړ بالکل زم د رشید خان سره اتفاق لرم په دې خبره کې ځکه چې اکثر کا فنکارانو ګوره نو مطلب هغه منځ کې اتفاق نشته یو بل پسې مطلب لکه هغه سپورټ یې ډېر کم دی هغه مرسته کمی دي کنه نو دا رشید خان خو لکه مطلب ما سره ډېر مرسته کی په موسیقي کې او مطلب آیډیاګانې راکې او مطلب لکه اکټیویټیز مونږ یو ځای کوو کنه نو اوس دا د چې رشید خان دی او رشید خان خپل دلته په پېښور کې سندري سپور په نوم باندې اکیډمي هم جوړه کړې ده ډېر لکان راځي او نوی چې کومه لکان دی هغه ته لکه د موسیقي زده کولو یو موقع ملوي کې ډېر لکان راځي جنکی رځ په خپل هم دلته کې راځم زده کړه کومه د رشید خان او آیډیاګانې راکې نو مونږ داسې دا کوم تعلیم یافته لکان دي چې کوم کبایرو ډېر ځوانان دي سره شروع شوي دي مونږ سره رابطه کړې ده داسې سوابې ماردان یا پښتون چې کوم نور بیلټ دي د بر افغانستان هم چې کوم دي ډېر ځوانان دي لکان دي جنکی دي مونږ سره کانټیکټ کړی دي نو مونږ غواړو چې په موسیقي باندې کار وکړو چې کوم تعلیم یافته لکان دي جنکی دي کا قبایل دي یا په دې بیلټ کې سیمه کې دي او هغه ته موقع ورکړل شي او د خپل سندري ریکارډ کړي او بل وکیل صاحب یو بل خبره په گزیټ کوم چې یوازې موسیقي خو موږ خو خاص طور فیمیل سره زموږ دا مسلې وی چې هغه فیلډ تراشي او نو تاسو به کتلی په تیر وختونو کې هغه بیا سو کوجني لا ورته مسلې پیښ شي لا د فن پری دي او قرضې په خجلا سم مسلې شنو هغه باره کې موږ خپل ځاني ما خپل ځاني سوچته او د ملګری غیر شو داس نور ملګری شو د غیر زموږ سوچته چې هغه فیمیل سنگران ته موږ ایجوکیشن هم ورکو په ورکو چې تاسو په پرانوان جن کې څنګه ژوند تیروي د کوم کارونه بتاو ځان ساتي چې هغه کې تاسو روان تاسو فن چې هغه محفوظ شي او تاسو لکه مثال څنګه چې نغمه ژوند تیری دا د تروسه پوری ځوان او دا د پوخ عمر تر رسیدا واغې تروسه پوری مثال هغه فن هغه څه کوي ماجبین غزل باشي هغه څه کوي نوی نن سبا سندرغاړي دي هغه سوجه د وجوهات دي چې هغه پوجا فن تراشي او بس एकदम سلایس او وجی لا دښمنۍ ور جوړ شي لا مسلې ور جوړ شي هغه تاسو څنګه بچاو کوي څنګه طریقې سره خپل فن څنګه طریقې سره دي هغه تر هغه باندې موږ ورته ایجوکیشن ورکو ایجوکیټ کوو تاسو یو خو اړه یو خو ګام غست دي راشد په دې باندې با نور خبرې هم کو او په داسې حال چې ما او تاسو خبرې طریقو تاسو یا غویر خبرې کوو داونه د بچا خانونین مانځل کیږي زه غواړم زمزمې به هم راته کوي زموږ ډیر اوریدونکو غي تاسو لپاره میسجونه کامنټونه هم راغلي غنی خان بابا یو کلام به وایم چې پلار عبدالغفار خان بچا خان ورته ډیر خطونه لیګلیو په انګلستان کې د سبق وی او دغه په جواب کې غنی خان چې د یو خط لیکل او د نظم په شکل چې کې د بچا خان هغه عدم تشدد او فلسفه هغه کوم ستنځوي هغه په کوم هغه ذکر کړی دی او خپل سره د محبت او د لريوالي هغه احساس هم پکې استایل دي نو دا تاسو ته ضروري به ما سره پکې مدد کوي او یو ځای به موږ دواړه وایو دا سندره تاسو په تونکو په باندې ستا خطونه ټول زما سر ته پراته دي سیل ولم هر شپه دوباره کله خاندم کله جانم لیبنیم ای زما په بن کې پروت غریب پلارا ای زما په بن کې پروت غریب پلارا نتنئی غریب تا ډیر لوی وچاته مصیبت تستا عزت تا عزت دارا خدای برحم و پتا باندې لا کاڼه
زوی به و قتل ستا د پارا چې پتا کې کم جوهر د ما کې نشتا ستانه کای زما پدای دواړه بشمارا ستانه کای زما پدای دواړه بشمارا د سالارې د کاروان پنی غلار زی زکوخ سلام لکه اوخه بې مهاره ستا د زړه فوارې ډکې دي د مینې زما زړه اوچکوهې نه لري یو داره وهم منډې تا پسې خو ته هم لارې وینم ستا ایله ایله د خپو غباره پروا نشتا که په منډو منډو مړی شم فقط ستا او د خپل قام د نوم د پاره فقط ستا او د خپل قام د نوم د پاره ډېر ښه راشد خان ډېره مننه کوو دغه زمزمې نه او څنګه چې تاسو وویلې چې دا اونۍ او مونږ هم په دې باندې خبره وکړه د باچا خان اونۍ او د هغوی سوچ او فکر مخوړوان د بوتلو لپاره دا اونۍ نمانځل کېږي او یو شمېر هنرمندان آرټسټان هغوی خپل پیغامونه ریکارډ کوي نو تاسو هم ډېره مننه کوو دغه زمزمې نه غیرو اړخ ته راځم غیرو هم د ډېرې مودې نه سندرې وایي او ډېرې سندرې ویلي هم دي خو غیرو راته به د خپلې خولې ووایي چې د کله نه سندرو پیل شروع کړو او نن سبا څه کوي وکیل جان زه خو چې کله په کالج کې وم سندرو سره مې شوق و او چې څنګه 14 جمعه ته رالم نو باقاعده توګه باندې زه د فن ته رالم سندرې مې ریکارډ کړلې او هغې نه پس مې شوق هم زیات پیدا شو څنګه مې سندرې ریکارډ کړلې او ویډیوګانې مې جوړې کړلې د خلکو ریسپانس د خلکو مینه نو زه ډېر موټیویټ شوم انکریج شوم او بیا لکه د فن ته رالم اوس هم پېښور یونیورسټي نه مطلب زه فارغ شوی یم او دې سره سره نور هم اکټیویټیز کوم دلته کې د پښتو یو چینل دی هغې کې د کوربه په حیثیت یو خپرونه زه کوم او هغې سره یم او میوزیکل اکټیویټیز هم کوم او نور داسې زموږ د فاټا سټوډنټ فیډریشن هلکان دي ځوانان دي هغې سره منډې تړې کوم او داسې که تاسو ته پته وي زموږ چې کوم هغه دی دغه فاټا دی یا وزیرستان دی اوس نن هم زه خپل هم د شمالي وزیرستان یم د خیسور چې کومه واقعه ده کومه کیسه شوې ده دا زموږ د کلي سره ټچ بل کلی دی او دا قسم کارونو کې لکه زه مطلب هغه منډې ترړې وهم ځوانانو سره هغې ته سندرې هم په دې هغه باندې وایم چې مطلب ځوانان یو شي او د خپل حق وغواړي او په هغې کې مطلب د یووالي غ راشي نو دا اکټیویټیز کومه فی الحال وکیل جان دغه ستاسو اکټیویټیز دواړه تعلیم یافته هنرمندان یو پېښور یونیورسټۍ نه او راشد احمد خان دا وخت زه فکر کوم چې د پی ایچ ډي سکالر د پی ایچ ډي کوئ خپله که نه تاسو بالکل په څه کې کوئ پی ایچ ډي راشد زه پی ایچ ډي چې دی په پښتو مې خو پښتو کې کوم پښتو ډپارټمنټ نه او ریسرچ مې چې نو په پښتو موسیقۍ او شاعرۍ باندې دی او موسیقي چې ده نو غټ اړخ پکې زما موسیقي ده غټ اړخ پکې موسیقي ده زه ستاسو نه دا واورم چې د اوسه پورې تاسو کوم تحقیق کړی هغه به هم راته وایې وخت هم را سره په ختمېدو دی ځکه چې زموږ زیات وخت په ټکنیکي مسلو کې تېر شو خو زه د غیور نه تپوس کول غواړم غیور دا راته ووایه ستا مشهوره سندره چې هغې باندې خلکو غیور پېژندلی دی چې غیور هم یو سندرغاړی یو هنرمند دی کومه یو ده او که هغې راته لنډه زمزمه وکړې ځکه چې زموږ اورېدونکي هم ستاسو د زمزمو ته سترګې په لار دي وکیل جان ما خو مخکې یو سندره ویلې وه لنګه یاره خو دې نه پس د وزیرستاني ژبه کې ما یو سندره ریکارډ کړې ده محبوبه وزیري ژبه کې ده او هغې سره هلکانو اتڼ هم کړی دي ښکلې ویډیو یې هم ده او هغه زما لکه مشهوره سندره وه په وطن کې خلکو ډېره خوښه کړې وه او اوس چې کومه زه زمزمه کوم د وزیرستان د پکتیا یو ولسي طرز دی ولسي سندره ده اوس هم په دې څو ورځې مخکې ما ریلیز کړې ده زه غواړم چې هغې زمزمه درته وکړم هغه به خلک ډېره خوښ ضرور مننه به وي باجا به اوسه زه وغږوم مننه به وي راشد مننه هم کوم نن دې په سنګړه ولې دې نو د تورې ساړې د تورو غرو شمل وهي نو د تورې ساړې د تورو غرو شمل وهي نو د تورې ساړې
نه نه صبرېږي او لا تعویذونو زړه مې لا تا نه نه صبرېږي او لا تعویذونو او غاړه ډکه ګرځه بما او دا تورې ساړې نن دې په سنګړه ولې دې نه به دا تورې ساړې د تور غرو شمال وهي نه به دا تورې ساړې د تور غرو شمال وهي نه به دا تورې ساړې. ډیر ښه غیور او تاسو د محبوبې ذکر وکړو. زه غواړم وخت را سره بالکل په ختمېدون چې زمزمه راته کړه لنډن زمزمه راته کړه د محبوبې ذکر وکړو نو زه غواړم چې دغه سندره ستاسو اورېدونکو ته وښیم لیدونکو ته لږ وښیم دغه ویډیو وښیم که ستاسو اجازت وي. صحیح ده را سره اوسئ تاسو را سره ملګري پاتې شئ په دغه سندره اورېدلو کې او کتلو کې هم را سره ملګري پاتې شئ نو بیا خبرې اترې کو نورې هم او راشد نه به هم دا تپوس کو چې د اوسه پورې کم تحقیق کړی د هغې غټ ټکي به راته هم لږ غونته وایي که څنګه راشد؟ صحیح ده جی. اول دغه سندرې ته ورځو. محبوبه کم چې غیور خان وایي د دې نه غیور خان مشهور شوی او خلکو خوښه کړې دغه سندره. را سره اوسئ. لیدونکو د هغه سندره وه غیور خان وایي چې زه ته مشهور شوم وبخښئ لنډه غوندم تاسو ته د دغه ویډیو ښودله او دا تاسو نوره هم کتل چې د غیور خان سندره وه او تاسو چې کومې خبرې کولې هغه ما واورېدې ټولې پروګرام دی کله دی راشد که نه او اورېدونکو به هم اورېدلي چې تاسو پروګرام کله دی او چېرته دی خو خیر دغه تپوس به نه بیا کوو ځکه چې خو دا راته ووایئ ستاسو چې کوم تحقیق دی د پي ایچ ډي لپاره چې کوم تاسو کوئ د پښتو میوزیک موسیقي د دغې غټ ټکي که زموږ اورېدونکو لیدونکو ته ووایئ. زه به دا ووایم چې تر اوسه پورې کم د موسیقۍ چې کم کتابونه راغلي چې زموږ په وړاندې کم راغلي دي نو هغې کې زیاتتر خلکو چې کم موسیقۍ خلک وایي د موسیقۍ کتاب دی خو هغې کې چې دننه ته وګورې نو هغې کې به اکثر تذکرې شوي چې لکه مثال په پېښور کې صحبت استاذ کم ځای د مرغو سره تعلق لرو د وخت نه موسیقي شروع کړه په دې وخت کې پیدا شو دې وخت کې مړ شو د دې ځایونو کې دوره کیسټي دوره البم دا قسمه معلوماتي خبرې وي تذکره به ووایو که نه تاریخي خبرې خو لکه چا په دې کار نه دی کړی چې د پښتو موسیقي داسې شی د پښتو موسیقي لکه انداز څنګه دی سټایل څنګه دی مثال دی کې کم اړخونه دي د پښتو موسیقۍ کم کورنۍ دي مثال څنګه چې مثال په دغه کې مختلف کورنۍ دي د موسیقۍ د ګرانۍ دي نو داسې د پښتو موسیقۍ کمې ګرانۍ دي چې د هغې په ګایکي کې کمې ګرانۍ دي په ډول کې په طبله کې کمې ګرانۍ دي په دې باندې چا کار تر اوسه پورې نه دی کړی بیا خلک اکثر وایي
ویره په پښتو موسیقي کې وایي دوه سکول اف تاټس دي، یو مثال د ناشنا استاد دی، یو د خیال محمد صاحب دی. خو دا بالکل لکه مثال غلطه خبره، زه دا وایم چې دا زه ټیک خبره ورته ځکه نه وایم چې خیال صاحب چې کوم دی نو که هغه وګوري دغه انداز د ګایکي وګوري نو هغه د میډیاسن نه متاثره دی. چې لکه مثال د میډیاسن چې کوم انداز دی نو هغې کې هغه غزل وایي، هغه ستاسو ته به لګي چې د پښتو میډیاسن دی، خلک ورته وایي اکثر. خو بیا د خیال صاحب که ته ولسي انداز وګوري نو هغې کې هغه بیا د پښتو هغه ځایونه را ادا کړي دي، په ټاپک کې، په چاربیته کې، په دې کې بیا قربان کې، په هغې کې بیا دغه د پښتو موسیقي په دې خو په هغې باندې چا کار نه دی کړی. نو موږ هغې ته د مکتب نه شو ویلی. بیا د ناشنا استاد چې کوم انداز وګورو نو هغه بیا کیل سیګل نه متاثره دی د هندوستان. بیا دغه چې کوم مکتب فکر خلک دی نو هغه هم بیا د کیل سیګل نه زیاتره متاثره دی. که موږ سردالي ټکر صاحب وګورو نو هغه هم انداز که ته وګورې نو کیل سیګل ناشناز دی سره میلاویږي. بیا که دلته په پښتونخوا کې موږ داسې سندرغاړي وګورو نو زیاتره خیال صاحب نه متاثر، سردالي صاحب، ګلرز تبسم، داسې نور سندرغاړي نو خیال صاحب نه متاثر. خو زموږ قبایلي دغه هر څه تاسو سره دغه هنرمندان مني مو که نه، چې کوم چې تاسو مطلب کوم تاسو تحقیق کوئ، تحقیق خو د حقایقو په بنیاد باندې وي. نو بیا تحقیق زما روان دی او جی تحقیق خو زما روان دی او تحقیق کار داسې دی چې دا په د خېټې نه څوک نه روباسي، دا په دلایلو باندې دي. زه به خپل دلایل پیش کوم، بیا هغې به ډیفینس کوم. هغه دلایل چې دی نو هغه به زه په مخکې راوړم چې په باندې به زه مثال د ځان نه څه خبره به نه کوم، هغه به زه د خپل تحقیق نه شاملوم، د مختلف قسمه دلایل به زه راوړم نو هله به هغه ثابتېږي خلکو ته، خلک به بیا مني. لکه اوس د خولې خبره لکه زه نشم دا کولی چې لکه اوس تاسو وایم چې دا داسې دی نه، هغه ستاسو ثابتوم په هغه تحقیق کې. سمه ده. نو لکه زموږ د پښتو لکه مختلف داسې کورونه ګراني دي چې د هغې نه د موسیقي په مخکې راغلی او هغه زموږ ولسي چې کوم صنف دی د موسیقۍ نو په هغې کې هغه پروت دی دننه. نو په هغې باندې به زما د حقیقي نو هغه به انشاءالله تاسو ته مخې ته راوړم. مونږ ورته سترګې په لار یو. راشد بالکل په شمار را سره 6 منټه پاتې دي او د 6 منټه کې د غیور نه تاسو کوم غیر وایي چې زه د کله چې یونیورسيټي ته لاړم په باقاعده توګه د میوزیک شروع مې وکړه او وایي چې د راشد نه هم زده کړه کوم. بل راشد ډېر زیات شاګردان سټوډنټان هم لري. د دې نه راشد نه علاوه نور د چا نه زده کړه کوئ غیور او بیا دغه راته ووایه. وکیل جان داسې ده چې استاد ګلزر عالم هغې سره به هم ناستې مې کولې، هغې ته به ورتلم، هغې به راته ډېرې ښودنې کولې. اوس هم چې څوک راته ښایي او زه ترې زده کړه کولی شم هغه زما استاد دی. خو لکه نن سبا زه راشد خان ته راځم، راشد خان دلته کې لکه اکیډمي ده، په خپل پلیټ یې د اکیډمي ده، نو هلته کې چې څومره هم لکه میوزیکل انسټرومنټ دي هغه ټول دلته کې پراته وي. نو زه هارمونیم هم لګیا یم، زده کوم یې، لکه ډېر وخت مې زده کړې م ده. او اوس چې کوم څه غلطۍ رانه کېږي یا مطلب څه نوې سندره ریکارډ کوم یا داسې مخکې پلانینګ لرم نو راشد خان سره مشورې کوم، ځکه چې راشد خان د ډېر وخت نه لګیا دی او ماشاءالله هارمونیم ډېره ښه غږوي. لکه ما ډېر خلک وکتل دلته کې غږوي او راشد خان په خپله هم ډېر ښه پلیر دی د هارمونیم، نو هغه هم ترې زده کوم. او بله دا ده چې دلته هم ډېر استادان دي، ډېر خلک دي. استاد نظیر ګل دی، هغې ته اکثر ورشم، هغې هم راته ښودنه وکړي او نور هم داسې ډېر کسان دي. خو لکه استاد ګلزر عالم هم ډېره ما سره محنت کړې دی، خواري یې کړې ده، وخت یې هم راکړی دی او هغې هم ما ته مشورې راکړې دي. بالکل ګلزر عالم صاحب باره کې به زه هم یو خبره وکړم چې هغه زما هم استاد دی، ما ته هم زده کړه کړې ده، ځکه چې هغه په پښتو په موسیقۍ کې هغه شوقي فنکارانو کې و چې راغی او په موسیقۍ کې ډېر زیات کار وکړ. استاد غلام علي چې دی نو د هغه استاد دی او ډېر زیات زده کړه یې کړې ده، ډېر استادان یې ساتلي، نو موږ په خپل ځان ما ته هم زده کړه کړې ده. صحیح. ګلزار عالم استاد بالکل بېشکل وی نوم دی او دا وخت په افغانستان کې ژوند کوي. خبرې اترې ډېرې خو سندرې هم ما ستاسو راغوستې دي او ستاسو یو البم را روان دی لوګري بنډار. د دې راته څو جملې په دې اړه راته ووایه چې دغه سوچ دغه فکر زه بار بار دا خبره کوم چې وخت را سره کم دی ځکه چې زیات وخت زموږ په تکنیکي مسله کې لاړ او بیا د هغې هغه سندره وینه مې صدا نه مې څه کېږي، بیا ولې مې زړه پسې خوږېږي که دغه شان څه شاید کوم هغه غلطه کړي بخښنه غواړم. دا راته ووایه. دا خو سندره چې کوم د شاعري ده نو نبی وزیر چې کوم دی غالبا چې په خوست اپل چې کوم وزیرستان دی بره اپل چې کوم خلک دی او هلته پاتې کېږي وزیر، هلته هم خلک شته، هغه شاعري ده. بل د لوګري موسیقي چې کومه ده د هغې په پښتو په موسیقۍ کې یو ډېر غټ کردار دی او ځان له یو مکتب دی د موسیقۍ. نو په هغې ما وی چې یاره دلته خلک لوګر پېژني، لوګر ساز پېژني، خو دا ورته پته نه شي چې لوګر یو ولایت دی په افغانستان کې او هلته چې کوم موسیقي ده په مختلف تالونو کې که په کیروا کې وګورې، دادره کې وګورې، چانچل کې وګورې، هغې اخ که لوګري انداز کې هغه سټایل دی، یو ځان له یو انداز دی جدا. د ټولې پښتونخوا کې هغې موسیقۍ چې دی یو ځان له ځانګړی انداز دی. نو ما وی چې یاره دغې انداز کې زما سیم ریسرچ دی نو راشه په دې کې به یو پوره یو البم هم وکړم او دا به خلک لږ ښه د پښتونخوا په له به زه دا راوړم دا سازونه
چې لکه دا خلک دلته هم د دې دا وګوري چې دا څنګه غږیږي، د دې انداز څنګه دی. باج یې بالکل مختلف دی، ځکه زموږ پېښوریان خلک په دې باندې ډېر زیات مازغې پرې نه رسي په هغه باج باندې، ځکه چې دا یو ولسي صنف دی، ولسي باج دی، نو هغه په وینه کې شامل وي. زموږ خلکو خو زیاتر مثال سیده کار کوي او لکه انټرنیشنل لیول کار چې کوم سیده دی روان فکس، او هغه په فوک چې کوم دی نو هغه بیا داسې شی دی چې هغه د وینې سره تعلق لري، په صدیانې پرې لګېدلي، نو هغه په وینه کې څوک وي چې کوم ځای کې ټیمپو کمیږي زیاتېږي، لا یو سر مثال الټا سم د دې اس تمیز پکې نه آزاده موسیقي ده، نو ګران هم وي دغه موسیقي کول. نو ما دلته هغه صنف راوړو دې دپاره چې خلک په صحیح توګه باندې لوګري موسیقي وپېژني. لوګري موسیقي هم د دغه سندره تاسو لږ غونته ښایم، بیا تاسو نه اجازت هم اخلم او په ختمو به د غیور خان په هغه سندرې چې وایي چې خان دلاور خانه. خو اول دغه لوګري سندره تاسو دغه البم کې هم شامله کړې ده، نه مې صدا نه مې څه کېږي، دا لږ غونته اورو یو څو سکنډه تاسو راوسئ. د سور پیزوان غونتې سپټې پټې ژوند دې زما، یا بندیوان وي یا په شونډو اویزان پروت وي، یا خوی ځای وي نرمې شونډې او نازکه پوزه، یا داسې وخت وي چې زرګر ته په سندان پروت وي. نه مې صدا نه مې څه کېږي، نو بیا ولې مې زړه پسې خوږېږي، نو بیا ولې مې زړه پسې خوږېږي. نه مې صدا نه مې څه کېږي، نو بیا ولې مې زړه پسې خوږېږي، نو بیا ولې مې زړه پسې خوږېږي. نه مې صدا نه مې څه کېږي، نو بیا ولې مې زړه پسې خوږېږي، بیا ولې زړه مې خوږېږي. وینه مې صدا نه مې څه کېږي، وبخښه ډېر ابرپټلی کټ کوم، خو وخت بالکل ختمېدو باندې دی او غوښتل مې چې تاسو سره ډېرې خبرې وکړم. وخت مې اخیستی 1 ساعت خو هغې اصل کې نیم ساعت زموږ په تکنیکي مسلو کې تېر شو، او راتلونکي خپرونو کې به نورې خبرې هم تاسو سره کوو، ستاسو په تحقیق باندې د غیور په موسیقۍ باندې، او ډېره مننه کوم تر دې دمه چې تاسو موږ ته وخت راکړو را سره خبرې اترې وکړو. نو یو جهان مننه. او موږ به پروګرام هم د غیور خان په دې سندرې باندې ختمو چې خان دلاور خانه. په اول زه غواړم چې خان دلاور خان په وړه غیور راته دوه ټکي راته ووایي چې دا سوچ دغه فکر دغه کاندي کوچۍ سره تاسو ریکارډ کړی زمزمه کوي دې نه خیر دغې دا خو د پښتو یو فوک سندره د ډېر خلکو ریکارډ کړی دا کنه. نو زما ډېر وخت نه سوچ مې د سندره باندې به ذکر کوم، خو په یو نوی انداز کې. نو د پیښور کې سټوډیو د وکا سټوډیو هلته لاړم، هلته کې مې ردم ورله جوړ کړو. بس ما بیا فایده دا واخیستله چې هغې وخت کې کندي کوچۍ بیبي زموږ د پښتو ژبې ډېره تکړه او منلې سندرغاړې ده او ډېر خدمت یې کړی دی او ښکلې سندرې یې ریکارډ کړي دي. نو ما ویل چې داسې یو جیني وي چې داسې ولسي اواز یې وي او چې دغه سندره هغه ما سره ډیوټ ووایي، نو ډېره به خلک خوښه کړي. هغه وجه وه چې ما څنګه ورسره وویله، په فیسبوک باندې ډېر خلکو وکتله، په چینلو باندې، په راډیوګانو باندې که ډېر ښه ریسپانس راغی. نو ما د هغې اواز ورته خوښ کړو، نو هغې سره مونږ ریکارډ کړه. سمه ده. نو بس همدغه سندرې باندې بیا ختمه کړو، وخت بالکل سر ته رسېدل، زه ډېره بښنه غواړم خو بس وخت اجازت نه راکوي نور را سره. ډېره مننه کوم ستاسو دواړو، ښه ماښامې درته غواړم او زه به د خپلو لیدونکو نه هم اجازت واخلم دې ځای کې چې زموږ اورېدونکو څوک چې موږ سره په فیسبوک باندې ملګري د هغوی هم ډېره مننه کوم او ستاسو هم ډېره مننه. د لوی الله په امان. ډېره مننه. صحیح خبر مطلب لگا गोले तू سترګې زړه له سونه لا مزه کوي